إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ملن سے مبارک دامت برکاتهم وفیوزاتهم علينا وعليكم. دا حکم و دا اجازین بعد زمونږ استاسو بحث روانو د مکتوبات شریف متعلق. هغې کې مو یو درس ویلو، نن یې اخرنی درس او اخرنی حصه ده. نن د مکتوبات شریف متعلق څوارلسو خبرو ته فکر کوئ. اولنۍ خبره دا ده، تاسو ته ما مخکې ویلي وو څنګه چې په علم ظاهر کې مجتهدین او مستنبطین شته او په هغې کې اجتهاد او استنباط کوي. کم خلق چې د دې علماو درجې ته نه دي رسېدلي، هغوی په مرتبه د عوامو کې دي، هغوی به د دې ائمو تقلید کوي. داسې په علم تصوف او علم سلوک کې هم بعضې بزرگان او اولیاء کرام مقام د اجتهاد او د استنباط ته رسېدلي. دا مجتهدین او مستنبطین د دې طرقو دي. کم اهل سلوک چې دغه مقام ته نه دي رسېدلي، دوی به هم تقلید د دغه ائمو کوي. د علم باطن او د علم تصوف په ائمو مجتهدینو کې یو امام ربانی مجدد الفسانی رحمه الله هم دی. د مقام د اجتهاد ته رسېدلی په طریقت او تصوف کې مجتهد او امام. مکتوبات شریف کې امام ربانی رحمه الله بیان د خپل اجتهاداتو کړی. د سلوک او د طریقت داسې بیان یې کړی چې عام اولیاء او بزرگان هغه نه دی کړی.
دا غي وجه دا چې د مجتهد او امام د طریقت. نو که څوک دا وایي چې مکتوبات شریف کې داسې خبرې دي چې نور کتابونو د تصوف او د سلوک کې نشته، نو هغه اعتراض دفع دی. دا غي وجه دا ده چې د امام او مجتهد د طریقت دی. نو مکتوبات شریف کې بیان د مسائل او د سلوک او د طریقت کېږي، د مقام اجتهاد نه دي کې بیان د اجتهاد.